بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو او ګرانو مینوالو، د پښتو ګرامر د غږپوهنې یا فونولوژۍ درس ته مو هرکلی کومه. زموږ د نن ورځې درس لومړی درس داسې د پښتو فونولوژۍ یا غږپوهنې په اړوند چمتو کیږي. ژبه او ژبپوهنه زموږ د دې درس اصلي موضوعات چې دي د ژبې مفهوم ده، د ژبې پیدایښت ده، د ژبې تاریخي مطالعه ده، د ژبې تعریفونه دي، د ژبې ځانګړنې دي، د ژبې ډولونه دي او دغه راز د ژبې اهمیت او د ژبې دندې دي. زموږ د ننني درس زده کړیزې موخې د دې څپرکي په پای کې به محصلین وکولی سي چې د ژبې ماهیت، پیدایښت او جوړښت تشریح کړي، ژبه او ژبپوهنه تعریف کړي، د ژبې مهمې ځانګړنې بیان کړي، د ژبې طبیعي او مصنوعي ډولونه توپیر کړي، ګړنۍ، لیکنۍ، اشاري او علاموي ژبه وپیژني، د ژبې ټولنیز، اکتسابي او قراردادي اړخونه تشریح کړي او دغه راز د ژبې اهمیت او دندې بیان کړی سي. ژبه څه ده؟ ژبه د انسانانو ترمنځ د مفاهمې اساسي وسیله ده او ژبه انسان ته دا امکان ورکوي چې دوی خپل افکار بیان کړي، احساسات څرګند کړي او معلومات نورو ته ورولېږدوي، تجربې راتلونکو نسلونو ته انتقال کړي، له نورو انسانانو سره ټولنیزې اړیکې جوړې کړي. ژبه د دغو اهدافو لپاره کارول کیږي او د خپل فکر، احساساتو، معلوماتو او تجربو د انتقال لپاره د لیک په وسیله دوی کولی سي دغه راز د غږیزو رسنیو، د تصویري رسنیو په وسیله کولی سي دوی خپل غږونه، خپلې لیکنې، خپل افکار، احساسات راتلونکو نسلونو ته ورولېږدوي. نو مهم اصل دا ده چې ژبه د فکر، مفاهمې او ټولنیز تعامل وسیله ده. د ژبې د پیدایښت مسئله. د ژبې د پیدایښت په اړه دوه عمده لیدلوري وړاندې کیږي. لومړی لیدلوری چې د هغه دیني ده. د اسلامي عقیدې له مخې انسان ته د بیان وړتیا د الله جل جلاله له لوري ورکړل شوې ده، لکه چې الله جل جلاله د قرآن کریم په بېلابېلو آیاتونو کې د ژبې په اړه اشارې کړي دي یا آیاتونه رالیږلي دي. هغه دلیل چې موږ دلته راوړی هغه د سورة رحمان نه راخیستل شوی ده. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی دی: بسم الله الرحمن الرحیم، خلق الانسان علمه البیان. انسان یې پیدا کړ او هغه ته یې د بیان توان ورکړ یا یې ژبه ورزده کړه. دوهم لیدلوری چې د هغه د دنیاوالو نظریې دي چې هغه په اسلام پورې تړاو نه لري، ځینې وخت د اسلامي عقایدو تایید کوي او ځینې وخت له دو سره په ټکر کې واقع کیږي. دوی یا طبي لیدلوری چې د ژبه په تدریجي ډول د انساني ټولنې له اړتیاو سره وده کړې ده، دا د دوی نظر ده. دوی وایي چې لومړی غږونه رامنځته شوي، وروسته همدې غږونو نه کلمې جوړې شوي، له کلمو نه جملې او ورپسې منظمې ژبې رامنځته شوي دي. نو دا هغه پوښتنه ده چې موږ په ټولګي کې په دې باندې بحث کړی. تاسې کولی شئ موږ ته په تبصرو کې د دې پوښتنې جواب راکړئ. آیا د ژبې پیدایښت او د ژبو اوسنۍ تنوع یوه مسئله ده که دوه بېلې مسئلې دي؟ ژبه څنګه وده کوي؟ د ژبې د پرمختګ یو ساده تصویر چې موږ دلته راوړی د هغه دا ده چې انساني اړتیاوې دي، ورپسې غږونه دي چې انسان کله اړتیا پیدا کوي نو یو غږ د ده له خولې نه په طبیعي ډول باندې راوځي، وروسته همدغه غږونه معنا پیدا کوي او کله چې غږونو معنا پیدا کړل دغو یو ځای شوو غږونو نه کلمه جوړیږي او دغه کلمې بیا په خپل منځ کې سره یو ځای کیږي، له هغو نه ترکیب جوړیږي، یعنی دوه کلمې سي او له دغو ترکیبونو نه چې کله دوی سره را یو ځای سي یو منظم شکل غوره کړي هغه بیا جمله جوړیږي او کله چې دغه جملې سره یو ځای سي یو پرله پسې سي له هغې نه بیا یو منظم متن رامنځته کیږي چې بشپړ مفهوم لري. نو دغه ژبه چې رامنځته شوې ده دا د وخت په تیریدو سره پراخیږي، نوي لغتونه پکې رامنځته کیږي، زاړه لغتونه له منځه ځي، له نورو ژبو اغیز اخلي، د ترجمې د ژباړې له لارې یا په ټولنه کې چې دغه ژبې ګډې سره ویل کیږي نو اغیزمنېږي، په لهجو او ژبو سره ویشل کیږي. او مهم ټکی په دې درس کې دا و چې ژبه یوه جامده پدیده نه ده بلکې بدلون منونکې ټولنیزه پدیده ده. د ژبې د مطالعې لنډ تاریخي بهیر، یعنی دا چې دا اوس موږ ژبه څه ډول مطالعه کوو یا یې پیژنو یا په ژبه کې کوم علوم رامنځته شوي دي، دا یو دم نه دي رامنځته شوي بلکې یو تاریخي بهیر یا مخینه لري. نو د ژبې د مطالعې مهم تاریخي پړاوونه چې دي له لرغوني یونان نه شروع کېږي چې هلته هیرودت چې دا یو تاریخ پوه و، افلاطون او دغه راز د یونان نور فلاسفه و د ژبې په اړه فلسفي بحثونه کړي دي. بل چې دا لرغونی هند، په لرغوني هند کې پانیني د یادونې وړ
سړی د سیده د سانسکریټ ژبې لپاره ګرامر ولیکه او د شاوخوا 400 کاله مخکې له میلاد نه یا د عیسی علیه السلام له پیدایښت نه په دغه زمانه کې د ژوند کاوه. بل هم اروپا ده. په اروپا کې له رنسانس نه وروسته د رنسانس په دور کې د ژبو په اړه څېړنې پیل شوې چې دوی قاموسونه ولیکل او دغه راز یې تاریخي او مقایسوي مطالعات وکړه چې په پایله کې ژبپوهنې ته هم لاره هواره شوه. او بل چې دا 19مه پیړۍ ده چې دا د علمي ژبپوهنې د پیاوړتیا پړاو ده. پانیني او د ژبې مطالعه. پانیني د لرغوني هند له سترو ګرامر پوهانو څخه د په خپل وخت کې د سانسکریټ ژبې هغه ګرامر د هغه وخت لپاره په ډیر علمي شکل باندې لیکلی و او اهمیت یې دا دی چې د سانسکریټ ژبې منظم ګرامر لیکلی، د ژبې جوړښت په دقیق ډول شنلی یا تحلیل کړی ده او دغه راز یې د ژبې د علمي مطالعې له مهمو تاریخي بنسټونو څخه ګڼل کیږي. د یوه یادونه باید وکړو چې پانیني د عصري ژبپوهنې په معنا عصري ژبپوه نه و، یعنی اوس چې موږ کوم ژبپوهان پیژنو یا کومې څېړنې موجودې دي په دغه ډول څېړنه ده نه ده کړې، خو د ژبې د منظمې او تحلیلي مطالعې په تاریخ کې ډیر مهم ځای لري چې د وروسته د یونانیانو بیا د اروپایانو او ورپسې د شرقیانو د نورو څېړنو لپاره یې لاره هواره کړه یا دوی ته د ژبپوهنې هغه بنیاد او بنسټ او لارښوونه پرېښوده. ژبه او ژبپوهنه. ژبه د انسانانو د مفاهمې نظام ده، خو ژبپوهنه د ژبې علمي مطالعه ده. ژبه د ټولنې په ژوند کې کاریږي، خو ژبپوهنه بیا ژبه څېړي او تحلیلوي یې. ژبه عملي پدیده ده، خو ژبپوهنه علمي څېړنیزه ساحه لري او دغه راز ژبه غږونه، کلمې، جملې او معناوې لري، خو ژبپوهنه د دغو ټولو یعنی د غږونو، کلمو، جملو او معناوو جوړښت او کارونه څېړي. نو په لنډ ډول ویلی شو چې ژبپوهنه د انساني ژبې علمي او منظمې مطالعې علم ته ویل کیږي. د ژبې تعریف یا پیژندنه. ژبپوهان ژبه له بېلابېلو اړخونو یا زاویو تعریفوي، خو په عمومي ډول هغه تعریف چې ډیر تر سترګو کیږي ژبه د غږیزو یا ژبنیو نښو یو منظم ټولنیز، اکتسابي او قراردادي نظام ده چې د یوې ټولنې وګړي یې د مفاهمې لپاره کاروي. په دې پیژند کې مهم مفاهیم چې دي هغه ټولنیز دي، یعنی ژبه په ټولنه کې ویل کېږي. اکتسابي ده، یعنی د زده کړې وړ ده، هر څوک کولی شي چې هغه ژبه زده کړي. قراردادي په دې معنا ده چې موږ په یوه کلمه باندې یا په یو ویي باندې د ټولنې د هغې ژبې ویونکو په دې قرارداد کړی چې مثلا دوی به دیوال ته یا هغه څه چې له خښتو یا له خټو نه جوړیږي او مخ پورته هوا ته جوړیږي، دې ته به موږ دیوال وایو. غږیزې نښې دي په دې معنا چې دوی په خامخا به هغه څه وي چې هغه د غوږونو په وسیله یا د اورېدلو د حس په وسیله حس کیږي. او بل دا ده چې مفاهمه ده. نو دغه ټولنیز، اکتسابي، قراردادي نظام او غږیزې نښې دا به ټولې د پوهولو لپاره یا د ادراک لپاره له دې نه کار اخیستل کیږي. ژبه ولې ټولنیزه پدیده ده؟ ځکه په ټولنه کې رامنځته کیږي. که موږ له ټولنې نه ووځو، په صحرا کې، په ډاګونو کې یا د حیواناتو په رمو کې موږ ژبه نسو پیدا کولی. د ټولنې د وګړو ترمنځ کاریږي. دغه انسانان په خپل منځ کې په ژبه سره غږیږي. که چېرته موږ لاړ سو له انساني ټولنې نه یوې بلې حیواني ټولنې ته یا هم د نباتاتو، ونو، ځنګلونو ته لاړ سو، هلته موږ د دوی ترمنځ ژبه نسو لیدلی. د ټولنیزو اړیکو وسیله ده. موږ ګورو چې انسانان یو بل سره روابط او اړیکې ټینګوي او انسانان بیا په ټولنه کې اوسېږي. له ټولنیز بدلون سره بدلیږي. که چېرته په یوه ټولنه باندې یرغلونه کېږي یا د نورو ژبو اثرات پرې ډېرېږي، نو دا ده چې ژبه هم ورسره بدلون کوي. د ټولنیز هویت په جوړولو کې ونډه لري. کوم خلک چې په کومه ټولنه کې اوسېږي هغه ټولنه ځان ته یوه ژبه لري، نو دغه اشخاص د ژبې په وسیله پیژندل کېدای شي. لکه مثلا موږ پښتانه چې کله پښتو وایو، نو دنیاوال مو یا په پښتانه او یا هم په افغان باندې پیژني. نو د ژبې او د ټولنې ترمنځ بنسټیزه اړیکه دا ده چې ټولنه ژبې ته وده ورکوي او ژبه د ټولنې اړیکې او ګډ ژوند تنظیموي. ژبه اکتسابي ده. ژبه انسان ته د ټولنې له لارې ورزده کېږي. که چېرته موږ یو انسان نوی زېږېدلی له ټولنې نه وباسو، نو نه ښایي چې هغه انسان به ژبه زده کړي. لکه ماشوم د ژبې د ځانګړو
کلمو او قواعدو له پیدا کېدو سره نه زیږي، بلکې د خپلې ژبنۍ ټولنې د تعامل څخه یې زده کوي. دا طبیعي ده چې الله جل جلاله کله انسان پیدا کوي هغه به دا وړتیا لري چې دی ژبه زده کړي، خو له یوې ژبې سره دنیا ته نه راځي. لکه مثلا که دی د پښتنې موره زیږي نو دی خامخا داسې نه ده چې دی به بیا پښتون وي. دی چې په کومه ټولنه کې اوسېږي، مثلا که دی په پښتنه کورنۍ کې وزیږېږي او دی له پښتنې ټولنې نه ووځي، د داسې یوې ټولنې غېږ ته لاړ شي چې هغلته ژبه پښتو نه ده، نو دی به هماغه ژبه زده کوي او دا به د ده مورنۍ ژبه بیا حسابېږي. نو مهم توپیر یې دا سو چې د ژبې زده کولو وړتیا له انسان سره پیدایښتي ده، خو د یوې ځانګړې ژبې زده کول چې دي دا بیا طبیعي نه ده. نو انسان د ژبې د زده کړې طبیعي وړتیا لري، خو پښتو، دري، انګلیسي او نورې ژبې له چاپېریال څخه زده کوي. ژبه قراردادي ده. د ژبې په ډېرو نښو کې د لفظ او معنا ترمنځ اړیکې طبیعي نه بلکې ټولنیز او قراردادي ده. مثلا اوبه، ډوډۍ، لمر، سپوږمۍ. د همدې مفهوم لپاره په نورو ژبو کې بیا نور نومونه یا مفاهیم کارول کېږي، لکه پښتو اوبه وایي، انګلیسي واټر وایي، او دغه راز په عربي کې همدغې کلمې ته یا همدغه مفهوم ته چې موږ پښتنو قرارداد په اوبه باندې کړی ده، خو عربو بیا په خپل منځ کې په ماء باندې قرارداد کړی چې دوی به دغې رڼې مادې ته ماء وایي. نو په پایله کې ویلی شو چې یو مفهوم بېلابېل ژبني نومونه لري. ژبه سمبولیکه ده، یعنی ژبنۍ نښې چې دي دا د معنا استازیتوب کوي، یعنی دال او مدلول به موجود وي. لکه کتاب چې ده دا لفظ د غږیزه بڼه لري او د علمي اصطلاح باندې موږ دال ګڼو، او مدلول چې کومه معنا موږ له دې نه اخلو هغې ته بیا ذهني مفهوم ویل کېږي، او دغه ذهني مفهوم چې ده په علمي اصطلاح باندې مدلول ګڼل کېږي. یا لکه شین اصلا د رنګ معنا لري، خو په ځینو ټولنیزو شرایطو کې بیا موږ د امنیت یا د اجازې یا یو ځای ته د ورتلو سمبول معنا هم ترې نه اخلو. نو دلته ده چې ټولنه نه یوازې په اصلي معنا باندې قرارداد کوي، بلکې په څنګزنې معنا یا په سمبولیکه معنا هم کېدای شي دوی قرارداد یا منښت سره کړي وي. نو هغه مهمه خبر چې موږ له دې جنه رااخلو هغه دا ده چې ژبه یوازې د شیانو نومونه نه دي، بلکې د معناو د انتقال یو سمبولیک نظام هم دی. د ژبې ډولونه په لوی سر کې موږ ژبه په دوه برخو ویشلی شو چې یو طبیعي ژبه ده او بله هم مصنوعي ژبه ده. او د مفاهیمو د کارونې له مخې موږ بیا ژبه په څلورو برخو ویشو چې یوه یې ګړنۍ ژبه ده چې موږ او تاسې خبرې پې کوو، بله لیکنۍ ژبه ده چې هغه لیکلي متنونه پې لیکل کېږي، او بل هم اشاري ژبه ده چې له همدې ګړنۍ ژبې سره یو ځای کارېدلی شي، او بل هم علامه‌یي ژبه ده چې دا د کڼو، ګونګیانو، ړندو د دغو اشخاصو لپاره له دې نه کار اخیستل کېږي. طبیعي ژبه هغه ژبه ده چې د انساني ټولنې په اوږده تاریخي بهیر کې رامنځته کېږي، د یو قوم، ولس یا ټولنې وګړي یې کاروي. لکه د موږ او تاسې پښتو ژبه نږدې 3500 شاوخوا کاله تاریخ لري چې دغه په اوږده بهیر کې پښتو ژبه را روانه ده، او دغه معلومه نه ده چې کله رامنځته شوې، له کومې ژبې نه راجلا شوې ده، خو په دغه اوږده تاریخي بهیر کې ځینې بدلونونه هم کړي دي. ځینې کلمې نوې پکې رامنځته شوې دي، لکه مثلا د پوهنتون کلمه ده. ځینې کلمې له لاسه ورکړي دي چې اوس نه کارول کېږي، او دغه راز د یو شخص لخوا په شعوري ډول نوې طرحه شوي. نو دغه کلمې یا هغه آداب چې موږ په ټولنه کې لرو او په ژبې پورې تړاو لري، دا د یو شخص لخوا نه دي رامنځته شوي، بلکې د ټولنې ټول هغه وګړي چې په دغې ژبه باندې خبرې کوي د هغو لخوا منل شوي او رامنځته شوي دي. او دغه راز د ټولنیز ژوند له بدلون سره بدلیږي. لکه موږ په پښتو ژبه کې کله چې روسي ژبه راغلې وه، ځینې کلمې مو له روسي ژبې نه راواخیستې، لکه مثلا د سماوات کلمه ده یا هم د پتنوس کلمه ده. او اوس په چې کله انګلیسي ژبې وخت او زمانه ده یا ډېره کارول کېږي، نو دغه راز د موږ پښتو ژبه له انګلیسي ژبې نه هم اغېزمنه ده. لکه مثلا د پرابلم کلمه ډېره کارول کېږي، د کمپیوټر او ټلیفون کلمه ده. دا هغه څه دي چې د موږ پښتو ژبې ته راغلي دي او ژبه د بدلون په حالت کې ده. نو پښتو، دري، عربي، انګلیسي، فرانسوي او د نړۍ دغه نورې ژبې چې دي دا موږ ټولې طبیعي ژبې ګڼلی شو. مصنوعي ژبه
هغه ژبه یا نښییز نظام ده چې د ټاکلو اصولو او اهدافو له مخې په شعوري ډول جوړیږي یا رامنځته کیږي. لکه مثلا سپیرنټو ژبه دا د یو ډاکټر لخوا په 1880 میلادي کال کې جوړه شوې ده. بل د کمپیوټري پروګرامونو ژبې دي، ریاضیکي فورمولونه دي، کیمیاوي فورمولونه دي چې په دې باندې یوازې د همدغې برخې ډاکټران، د کمپیوټر ساینس د څانګې استادان، د ریاضي څانګې استادان او د کیمیا پوهان په دې باندې یا په هغو فورمولونو او په هغو کوډونو باندې پوهیږي چې په دغې مصنوعي ژبه کې سته یا موجود دي. نو د مصنوعي ژبې ځانګړنه دا ده چې دا د طراحۍ لپاره، د ټاکلو اصولو لپاره او د یو ځانګړي هدف لپاره کارول کیږي. طبیعي او مصنوعي ژبه یعنې د دې دواړو ترمنځ توپیر. طبیعي ژبه په ټولنه کې تدریجي وده کوي، خو مصنوعي ژبه قصدي طرحه کیږي. طبیعي ژبه تاریخي بهیر لري، خو مصنوعي ژبه ټاکلی جوړښت لري. طبیعي ژبه ټولنیز استعمال یې پراخ ده، خو مصنوعي ژبه کې بیا ځانګړی هدف لرلی شي. طبیعي ژبه لکه پښتو، دری، عربي او نورې، او مصنوعي ژبې لکه اسپرنټو، پروګرامي ژبې، ریاضیکي فورمولونه او دغه راز کیمیاوي فورمولونه ګڼلی شو. د محصلانو پوښتنه یا د زده کړیالانو پوښتنه باندې موږ په ټولګي کې بحث کړی ده، خو تاسې موږ ته په تبصرو کې جواب راکړئ. آیا د کمپیوټر هره ژبه د انساني ژبې په معنا ژبه ده او که ژبه وي نو ولې؟ اشاره‌ایي او علامه‌ایي ژبه. اشاره‌ایي ژبه یا په انګلیسي اصطلاح باندې باډي لنګویج د بدن حرکت، د مخ څرګندونې، ځانګړي اشارې، دا ټولې اشاره‌ایي ژبه ګڼل کیږي. علامه‌ایي یا ساین لنګویج منظمې نښې او حرکات دي. د کڼو او ګونګیانو د مفاهمې لپاره ځانګړی نظام ده، خپل ګرامري جوړښتونه لري. د اشاره‌ایي او علامه‌ایي ژبو ترمنځ ښکاره یا څرګند او مهم توپیر چې ده، د اشاره‌ایي ژبې حرکات عموماً د بدن غیر ژبني پیغامونه دي، یعنې له دغه غږیزې ژبې سره یو ځای کارول کیږي. خو ساین لنګویج یا علامه‌ایي ژبه چې ده، دا یو بشپړ ژبنی نظام ده چې د ګونګیانو، کڼو، ړندو او د دغو اشخاصو لپاره د کارونې وړ ده. ګړنۍ او لیکنۍ ژبه. ګړنۍ ژبه یعنې هغه ژبه چې موږ او تاسې خبرې پرې کوو، د غږ له لارې انتقالېږي، د اورېدو پر بنسټ درک کېږي، د ژبې تر ټولو لومړی او عامه کارېدونکې بڼه ده. یعنې هغه د نړۍ ټول وګړي چې کومه ژبه ډېره پېژني هغه ګړنۍ ژبه ده. بله لیکنۍ ژبه ده. د لیکدود او ګرافیکي نښو له لارې انتقالېږي. ګرافیک نه موخه دغه توري دي چې موږ او تاسې په فزیکي ډول په دیوال یا په تخته یا په کاغذ باندې لیکو. د معلوماتو د ثبت او ساتنې لپاره مهمه ده. هغه معلومات چې له تیرو نه موږ ته رالیږدېدلي دي او موږ یې اوس خوندي کوو، راروانو ته یې ورلیږدوو، هغه د همدغې لیکنۍ ژبې له لارې ممکنه ده یا شونې ده. د پوهې د نسلونو ترمنځ د انتقال وسیله ده. یعنې هغه وګړي چې په یو څه باندې پوهېږي او غواړي راروانو ته یې ورولېږدوي، نو د ګړنۍ ژبې په وسیله یې ور انتقالوي. د ژبې مهمې ځانګړنې. ژبه چې ده غږیزه ده، سمبولیکه ده، سیستماتیکه ده، بشري ځانګړنه ده، ټولنیزه ده، اکتسابي ده، تولیدي ده، بدلون منونکې ده، او دغه راز مهمه خبره دا ده چې ژبه یو منظم او تولیدي ټولنیز نظام دی. ژبه تولیدي نظام ده. انسان کولی شي د محدودو ژبنیو توکو په مرسته نوي لغتونه جوړ کړي، نوي ترکیبونه جوړ کړي، نوي جملې جوړې کړي، نوي متنونه رامنځته کړي، ویې پنځوي او راروانو ته یې ورزده کړي. لکه ژبه یې په پښتو ژبه کې یوه کلمه ده، خو کله چې له پوهنه سره یو ځای کېږي یو نوی مفهوم رازېږوي. نو ژبه او پوهنه ځان ته بیل مفاهیم دي، بیلې کلمې دي، خو یوه نوې کلمه هم ترېنه جوړه سوې ده. دغه راز ژبه ځان ته یوه کلمه ده، خو ټکنالوژي بیا ځان ته یوه کلمه ده. کله چې دا دواړه سره یو ځای کېږي نو یوه نوې کلمه رامنځته کوي چې هغه ژبنۍ ټکنالوژي ده. نو انسان یوازې موجودې جملې نه تکراروي، بلکې نوې جملې هم تولیدوي، او په دغه اساس باندې نوام چامسکي په نوم ژبپوه یوه ستره نظریه قایمه کړې ده چې هغې ته یونیورسل ګرامر وایي، یعنې زیږند ګرامر. د ژبې اهمیت. ژبه د مفاهمې وسیله ده، د فکر د انتقال، د تجربو د انتقال، د پوهې د انتقال او د علم د پراختیا وسیله ده، د ټولنیز هویت وسیله ده، او دغه راز د کلتور ساتونکې ده او د تمدن د انتقال وسیله هم ګڼل کېږي. دا ټولې هغه چارې دي چې موږ یې د ژبې په مټ ترسره کوو، نو ښایي چې موږ خپلو ژبو ته
ډېر کار وکړو او لا پکې اساني رامنځته کړو، خپلو نسلونو ته یې ورزده کړو او نورو خلکو ته د خپلې ژبې د ورزده کولو هڅه وکړو، ځکه چې ژبه دومره زیات اهمیت لري لکه موږ چې مخکې یادونه ترې وکړه. ژبه او هویت: ژبه د انسان د فردي هویت، ټولنیز هویت او کلتوري هویت له مهمو نښو څخه ده. ژبه تاریخي انتقالوي هغه څه چې د موږ په تاریخ کې تیر شوي دي. د ژبې په وسیله یا د شفاهي ادبیاتو کې د موږ ډېر داسې څه موجود دي چې هغه لیکلي تاریخ تر موږ پورې نه دي رارسولي. کلتور ساتي: ډېر خلک دا خبره کوي چې پښتو یوازې ژبه نه ده بلکې دا یو قانون هم ده. نو له دې نه ښکاري چې ژبه کلتور ساتي، ادبي میراث خوندي کوي. موږ په پښتو ژبه کې بې حسابه ولسي ادبیات لرو چې لیکل سوي نه دي بلکې سینه په سینه را انتقال سوي دي. د ټولنې ګډ ارزښتونه څرګندوي. کله چې موږ او تاسې په افغانستان کې وو یا بل هر چیرته اوسېږو یا پښتانه که د ډیورنډ پر ذکر کې دا غاړه دي که هغه غاړه دي، د دوی ترمنځ ارزښتونه شریک ګڼل کېږي. یا پښتون به خامخا مسلمان وي. نو دې ټکي ته که ښه متوجه سو، ژبه داسې موږ په دغه ارزښت باندې سره را یو ځای کوي. نو دا یوه پوښتنه له تاسې درنو محصلینو او اوریدونکو نه کېږي، که یوه ټولنه خپله ژبه کمزورې کړي، د کلتوري هویت په وړاندې یې کومې ستونزې رامنځته کېدای سي؟ تاسې یې په تبصرو کې جواب راکړئ. د ژبې دندې: ژبه بېلابېلې دندې لري چې ډېرې مهمې ګڼل کېږي، لکه معلوماتي، څرګندونکې، لارښوونکې، ټولنیزه یا ارتباطي، ښکلاییزه او تفریحي دندې لري. او د دې ترڅنګ دغه دندې چې موږ دلته ورته ټاکلي دي، له دې نه علاوه ژبې نورې ډېرې دندې هم پر مخ وړي یا یې موږ ورته ټاکلی سو. معلوماتي دنده: هغه یوه دنده چې ژبه یې ترسره کوي او تر ټولو ډېره مهمه ده، هغه د معلوماتو د انتقال وسیله ده، لکه معلومات ورکوي، معلومات ترلاسه کوي، معلومات انتقالوي او ثبتوي. لکه یو استاد په صنف کې درس تشریح کوي، د ژبې په وسیله یې تشریح کوي. محصل پوښتنه کوي، د ژبې په وسیله پوښتنه کوي. کتاب که علمي معلومات تر موږ او تاسې را انتقالوي یا یې راکوي، نو د ژبې وسیله ده. رسنۍ خبر خپروي، وسیله یې څه ده؟ ژبه ده. نو دغه ټول اړخونه په ژبې پورې تړاو لري. نو د دې درس د ازموینې لپاره له تاسې نه یوه ساده پوښتنه دلته سوې ده چې په پوهنتونونو کې د ژبې کومه دنده تر ټولو ډېره کارېږي؟ تاسې په تبصرو کې جواب راکړئ. څرګندونکې دنده: بله مهمه دنده دا ده د ژبې چې موږ ته څه کوي، یو شی چې هغه پټ دي هغه را څرګندوي. لکه ژبه کولی شي احساسات، نظرونه، غوښتنې، خوښي، خفګان، عاطفه او نور هغه اړخونه را څرګند کړي چې موږ او تاسې ترېنه ناخبره یو. لکه د بیلګې په توګه موږ وایو زه ډېر خوشحاله یم چې نن مو بریالیتوب ترلاسه کړ. په دغې جمله کې موږ نه یوازې معلومات راکوي بلکې احساس هم څرګندوي. لارښوونکې دنده: په دې دنده کې ژبه د امر، غوښتنې، سپارښتنې، لارښوونې او منع یې لپاره کارېږي. لکه درس ولولئ، مهرباني وکړئ چپ سئ، دلته مه درېږئ. ښکلاییزه او تفریحي دنده: ژبه یوازې د معلوماتو لپاره نه کارېږي بلکې په شعر، داستان، ادبي نثر، ټوکو، متلونو او هنري ویناوو کې ژبه ښکلا او خوند رامنځته کوي. لکه مهمه خبره دلته دا ده چې ادبي ژبه د معنا ترڅنګ د بیان پر ښکلا هم ټینګار کوي. د دې درس د لنډې پایلې په توګه ویلی سو چې په دې څپرکي کې مو څه زده کړل. ژبه د انسان د مفاهمې بنسټیزه وسیله ده. ژبه ټولنیزه، اقتصادي او قراردادي پدیده ده. ژبه یو سمبولیک او سیستماتیک نظام ده. طبیعي او مصنوعي ژبې سره توپیر لري. ګړنۍ، لیکنۍ او علامه‌یي ژبې بېلابېلې بڼې لري. ژبه د فکر، پوهې، تجربې او کلتور د انتقال وسیله ده. او ژبه بېلابېلې معلوماتي، څرګندونکې، لارښوونکې او ښکلاییزې دندې لري. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې که په اړوند موضوع له تاسې سره کومه پوښتنه وي، نظر وي، له موږ سره یې شریک کړئ. انشاءالله د موضوع اړوند به تاسې ته علمي او کره جوابونه درکول کېږي.